نه ټول لیډرشپ له پکار ده چې دا ټول راغونډ شي او د دې اول په سر باندې خپلې صوبې سوچ وکړي. که هغه زموږ موجوده حکومت دی هغه له پکار دا ده چې هغه کینی او هغه د دې امن او امان خبره وکړي. حمیدالرحمن همدرد صاحب هم شاباشي به دې ورکوم او د خپل د ادب د زموږ د ټولنې زمونږ شیر علي خان دی، زمونږ ګولیار صاحب دی، زمونږ د خپلې کابینې ته زغول هم داد ورکوم چې داسې پروګرامونه یې کړلي چې هغه زمونږ په دې پښتونخوا سیمه کې ډېر کم داسې ټولنې دي چې هغو داسې پروګرامونه کړلي. نو سیاست اوس هغه سیاست نه دی چې په هغې کې که موږ وګورو هغه ادب نشته، احترام نشته، هغه د مشرانو قدر عزت نشته، بلکې حتی چې د پلار او د زوی هغه تبعیض یې موره کړی. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربان او ډېر رحم کوونکی دی. د مشال ټي وي په شیشه د خپرونې ژوند او هلې ځلې سره ستاسو کوربه ساګر تنقیدي ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو مونږ چې دلته کې د ادب د ادبي شخصیاتو سره کمې خبرې اترې او کومه لړۍ مونږ شروع کړې وه، مونږ غوښته چې د هغې سره سره مونږ د خپلې سیمې هغه سیاسي او سماجي خلک هم تاسو ته راولو او د هغو هغه خیالات تاسو سره شریک کړو. نو نن په دغه خپرونه ژوند او هلې ځلې کې زموږ سره سماجي، سیاسي او ادبي شخصیت ډاکټر جاوید اقبال صاحب زموږ سره مېلمه دی په دې خپرونه کې. مونږ ورته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ. خوشحاله اوسئ ساګر تنقیدي صاحب، ستاسو یو جهان مننه. څه ګورئ د نن دور سیاست ته په کوم نظر ګورئ چې آیا سیاست چې دی دا یو ښه اړخ ته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ساګر تنقیدي صاحب او حمیدالرحمن همدرد صاحب زه ستاسو ډېر مشکور یم. یو جهان مننه چې ماله د خبرې وکولو موقع مو راکړه. سیاست اوس هغه سیاست نه دی چې په هغې کې که موږ وګورو هغه ادب نشته، احترام نشته، هغه د مشرانو قدر عزت نشته، بلکې حتی چې د پلار او د زوی هغه تبعیض یې موره کړی. نو دا سیاست خو موږ د خپل کور د طرفه پکې داسې حساب که موږ خبره وکړو نو په دغې اړخ کې لکه داسې یو سیسټم جوړېږي. خو که موږ د خپل صوبې په لیول خبره کوو نو د صوبې په لیول موږ خبره کوو نو زموږ سیاست دې حد ته رسېدلی دی چې زموږ د ټول نه اهم شي چې دی هغه امن دی. او امن د سره زموږ په دې پښتونخوا صوبه کې د سره شته نه. خلک لګیا دي په یو بل پسې کنځل ویل به کوي، په خپلو کرسۍ پسې هغه تحریکونه چلوي، احتجاجونه کوي، په یو بل باندې وایي زه تا ولې درخیږم هلته کې د روان یم په تا زه اټیک کوم. نو سیاست هسې اوس لکه بدنامۍ طرف ته تللی په هغه سیاست رالو په ذاتي دغه باندې بدل، ذاتي کرسۍ او ذاتي لالچ ته په هغې کې بدل شو. او کم چې سیاسي پوهه خلک دی او سیاست سره تړلي خلک دي او د پښتنو د دې خاورې د ستونزو د وتلو دپاره که لیډرشپ چې دی نه هغه په کورونو کې زموږ د خلکو ووټ ورنکړو او هغې د هغې سمنیان نه لر کړو نو د دغې وجې نه هغه سیاست نور هم ګنده شوي دي. ډاکټر صاحب څنګه مو دا لار غوره کړه چې د ډاکټرۍ سره سره مو سیاست مو شروع کړو؟ ساګر تنقیدي صاحب اصل کې خبره دا ده چې ډاکټري دا یو مسیح دی. ډاکټر یو مسیح جی بالکل د خلکو خدمت کوونکی. که موږ سیاست وګورو نو سیاست زما په ذهن کې اصل معنی چې ده هغه د قوم د خپلې خاورې د خپل خلکو خدمت کول دي. نو د دې سره که ډاکټري شي او که بیا سیاست شي نو دا دواړه چې دي نه دا د یو بل سره تړلي شیونه دي. نو د دغې لیول باندې زما په خپل یو خپله جذبه مې ده چې د خپل د دې خاورې د قوم د خپل د کلي د علاقې یو خدمت وکړم. ډاکټر صاحب په دې وطن کې ډېرې پارټۍ دي
په څه پارټۍ مذهبي دي څه قام پرستې پارټۍ دي تاسو قومي وطن پارټۍ ولې انتخاب وکړو؟ قومي وطن پارټي اصل کې په 90-91 کې چې کله ما میټرک وکړو نو هم د مټي کالج کې ما ایډمیشن مې هلته کې ما وکړو. په هغې وخت کې د سټوډنټ فیډریشن لیول باندې ما خپل یو سیاست کول خو داسې په پرین لاین باندې نه خو چې بیا کله کراچۍ ته لاړو په 1995 کې نو الریډي په یو پارټي سره زما تعلق و خو بیا هغه پارټي داسې وه چې هغې کې نور د ما پاتې کېدل لږ مشکل ستاسو ته فکر نه واغوښته او نو په دغې کې بیا ما دا مې سوچ کوو چې اوس کومه پارټي جوین کړم نو په هغې کې ما د خپل د قومي وطن پارټۍ مشران هغه به هم سټډي کړو د نورو پارټیانو که مذهبي دي که هغه ملګر سیاستکار یو پارټي دی د هغې لیډرشپ هم او د پارټۍ هم او د هغه منشور آیین ما ټول سټډي کړو خو په هغې کې بیا داسې و چې زما سره کوم ډېر قابلان زما ملګري زما وروڼه چې هغې کې وکیلان صاحبان ومو د ادب سره تعلق لرو انجینران ومو د هر پیډ سره تعلق لرو د هغو سره مې په مشاورت وکړو نو هغه دې کې زما په خپله ذاتي چې و نو هغه حیات محمد خان شیرپوس شهید هغه کوم چې کردار و د هغې نه هم ډېر زیات متاثر وم. بیا آفتاب احمد خان شیرباو صاحب زموږ ملي رهبر هغه چې دی د هغه هم ډېر زیات متاثره شوی وم او بیا د خپل د پارټۍ کوم منشور او آیین چې هغه ما کله سټډي کړو نو ما دا فیصله وکړه چې زه به که باقي څومره ژوند دی الله راکړی نو زه به په قومي وطن پارټۍ کې خپل ژوند تېروم او د خپل وس مطابق چې دی هغه به زه د خپل قام دپاره خپلې هلې ځلې به جاري ساتم. ټیک ډاکټر صاحب څه وایې چې زمونږ په دې وطن زمونږ په دې خاوره امن دپاره څه کول پکار دي زمونږ مشرانو ته زمونږ سیاسي خلکو ته زمونږ سیاسي پارټو ته؟ دې کې یو داسې خبره ده چې امن د یو پارټۍ په سر نشي راتلی. زما خپل ذاتي رایې دا ده چې زمونږ په پاکستان کې او خصوصا په پښتونخوا صوبه کې چې څومره پارټیانې دي او د هغې لیډرشپ دی هغه لیډرشپ له پکار دی چې په یو پلیټفارم باندې راغونډ شي او دا ټولې پارټیانې مشران چې دي هغه په دې باندې کیني او په دې یو متفقه فیصله وکړي چې زمونږ دا خاوره زمونږ دا وطني نو موږ به سیاست هم کوو پارټي به هم کوو خو چې دلته کله امن نه او بیا زمونږ هغه حالات او زندګي کوم چې تېرېږي ژوند تېرېږي هغه موږ ته هغه فیسلیټیز نه وي نه موږ نه سیاست کولی شو نه پارټي کولی شو نه چې دی نه قام خدمت کولی شو نه ټول لیډرشپ له پکار ده چې دا ټول راغونډ شي او د دې اول په سر باندې خپلې صوبې سوچ وکړي که هغه زموږ موجوده حکومت دی هغه له پکار دا ده چې هغه کیني او هغه د دې امن او امان خبره وکړي ځکه چې اوس که موږ نن سبا وګورو په پاڼه چنار او په کرک او په دې علاقو باندې کورم ایجنسۍ باندې کم حالات چې دي نو دا حالات دلته کې زموږ په صوبه کې دا دي او دو په اسلام آباد چړایي کوي نو دا مناسب خبرې نه دي. لکه ډاکټر صاحب د سماجیت او سیاست او د ډاکټرۍ سره سره د ادب هم سرپرستیانې کوئ. شاعران زموږ د دې قام سترګې دي. موږ دوی چې موږ ته په لنډو په 2 کرښو په شعر کې کم چې موږ ته خلاصه بیانوي نو زه یم چې دا زموږ د دې قوم سترګې دي. نو که فرض که موږ په دغې محفل کې کینو موږ د دې نه 2-3 ټکي زده کړو نه به دې کې موږ ته د خپلې معاشرې کې یو ژوند تېرول یو خپل سیاست کې یو پرمختګ په تلو باندې موږ ته ډېره اسانتیا جوړېږي. نو ستاسو خبره خو صحیح ده. نو دو داسې دغه وکړو چې ما سره خبره وکړه چې زه ځان له خپل یو مشال پښتو ادبي سنګر پښتونخوا ځان یو سنګي بنیاد د دې اقدام او یو خپله ټولنه جوړم. نو ما ورته وویل ما زه زما خو هسې مینه ده ستاسو سره
خو د دې نه علاوه که موږ دغه وکړو نو زه ستا مشر ورور یم نو ته قدم چوته وه ستا په شا زه ولاړ یم سرپرستي به او سرپرستي زه کومه او ته هېڅ قسمه غم مه کوه په هر میدان کې زه ستا سره شانه به شانه اوږه په اوږه به ولاړ یم او نن الحمدلله چې زمونږ مشال پښتو ادبي سنګر پښتونخوا داسې یو څو پروګرامونه کړلي چې زه حمیدالرحمن همدرد صاحب هم شاباشي به دې ورکوم او د خپل د ادب زمونږ د ټولنې زمونږ شیر علي خان دی زمونږ ګولیار صاحب دی زمونږ د خپلې کابینې ته زه هغول هم داد ورکوم چې داسې پروګرامونه یې کړلي چې هغه زمونږ په دې پښتونخوا سیمه کې ډېر کم داسې ټولنې دي چې هغو داسې پروګرامونه کړلي نو زه د مشال پښتو ادبي سنګر پښتونخوا سرپرستیم کوم او دعا هم کوم خپل ټولنې ملګرو ته چې الله تعالی دې ولا نور همت ورکړي چې دا مخکې په وړاندې بوځي ډېر ښه الله دې وکړي چې داسې مشران ډېر شي چې هغو سماجیت هم کوي هغې سیاست هم کوي هغې د ادب سرپرستي هم کوي هغې ډاکټري هم کوي دا زموږ سره نن په ژوند او هلې ځلې خپلونه کې ګران میلمه ډاکټر جاوید اقبال صاحب تاسو دا د هغه خوږې خبرې د هغه خواږه خیالات واورېدل او اوس خپل کوربه ساګر تنقیدي او زما همکار حمیدالرحمن همدرد صاحب له تر د بلې خپرونې پورې ستاسو نه اجازه غواړم په لوی الله مو سپارم الله پام